خبر هلمند کې د کروندګرو طالبان را څخه په زور مالیه او زکات غواړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د هلمند ځینې کروندګر شکایت کوي چې طالبان په واکمنېدو سره د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې له خلکو په زور مالیه عشر او زکات اخیستل کیږي. په دې اړه نادر علي ولسوالي یو کارګر جانان وایي چې طالبانو بیلابیلو ډلو له خلکو مالیه او زکات غوټولوي. نوموړي زیاتوي هر څوک چې هلته واکمن وي په خپله خوښه له ځایي اوسیدونکو مالیه زکات او عشر په نوم پیسې اخلي. نوموړي زیاتوي چې زموږ په سیمه کې د طالبانو یو ډله نه ده چې مالیه او زکات مسؤلیت ولري، بلکې ډېرې ډلې له خلکو په زور مالیه عشر او زکات اخلي. که څوک مخالفت یې وکړي توند چلن ورسره کوي. په ورته مهال کې د خانشین ولسوالۍ یو اوسیدونکی احمد ولی هم وایي چې په سیمه کې له خلکو په زور مالیه او زکات اخیستل کیږي. هغه زیاتوي چې د غنمو او کوکنارو د حاصلاتو پر مهال طالبانو بیلابیلو ډلې ترې عشر زکات او مالی په نوم پیسې غواړي. که دغه کارمندګر وایي موږ طالبان له ډلو کړنو پوزې ته راغلي یو. کله چې موږ ولسوالۍ ته شکایت وکړو هغه وایي چې دوی د هیواد ازادۍ لپاره قرباني ورکړې، باید تاسې عشر زکات او ورکړئ. احمد ولی زیاته کړې چې موږ په سیمه کې د کوکنارو حاصلاتو راټولولو پر مهال یو کارمندګر دوی پر پریکړه غبرګون وښود، هغه یې زنداني کړ، خو تر سختو وهلو ټکولو یې سپین ږیرو په منځګړیتوب راخوشک شو او تریاک او غنم هم ترې واخیستل. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.